بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب سورة رعد. پدې کې اختلاف دی چې دا مکی سورت دی یا مدنی، خو بهرحال په ترتیبی نزولی کې دا شپږ نویم نمبر سورت دی او په ترتیبی مصحفی کې 14 دی. آیتونه پکې درود څلوېښت او رکوګانې پکې شپږ دي. ربط او مناسبت د مخکې سره دا دی، مخکې آیتونو کې د الله جل شانه توحید او د نبی علیه الصلاة والسلام رسالت ثابت شو. نو اوس په دې آیت کې د هغې دپاره نور عقلي دلایل بیانوي او د بعضې شبهاتو جوابونه د نبی علیه الصلاة والسلام په رسالت باندې کېږي، د هغې جوابونه کوي. دعوه د صورت د دې صورت دو دعوی دي. اول اثبات د توحید دی په 5 طریقو سره، او دویم اثبات د رسالت دی د شپږو شبهاتو په جوابونو سره او په شهادت د الله تعالی او د اهل کتابو سره. خلاصه د صورت دا ده چې دا صورت تقسیم دی شپږو بابونو له. اول باب 1 نمبر آیت پورې دی. د دې خلاصه دا ده چې اول ترغیب دی قرآن کریم له، بیا ورپسې عقلی دلایل ذکر کیږي 3، او بیا په 3 آیتونو کې زجرونه دي. اول زجر دی په انکار د دوباره ژوند، دویم زجر دی په استعجال د عذاب، او دریم زجر دی په انکار د رسالت باندې. دا د دې اول باب خلاصه شو. د دې صورت امتیاز او خصوصیت دا دی چې په دې صورت کې نهي نه نشته ده، امرونه پکې شته خو نهي په دې صورت کې نشته. بسم الله الرحمن الرحیم. خاص په امداد د نوم د الله چې عام مهربان دی، خاص مهربان دی. شروع کوم. الف لام میم را. الله اعلم بمراده، الله د دې په مقصد باندې ښه پوهیږي. تلک آیات الکتاب، دا آیتونه دي د کتاب چې دا کم لوستل شو، دا کم وروسته لوستل کېږي. دا آیتونه دي د کتاب یعنی د قرآن کریم. والذي انزل الیک، او هغه چې نازل شوی دی تعالی من ربک، ستا د رب د طرف نه، الحق رښتیا دی. دا کوم کتاب چې تعالی نازل شوی دی ستا د رب د طرف نه، الحق رښتیا دی. ګوره دا الحق خبر دی. ولكن اکثر الناس لا يؤمنون، لیکن زیات د خلکو نه ایمان نه راوړي. نو په دې آیت کې ترغیب قرآن کریم لو صداقت د قرآن بیان شو چې دا کوم کتاب پتا نازل شوی دا رښتیا دی، دروغ نشته پکې. الله الذي رفع السماوات بغیر عمد ترونها، دا اولنی عقلی دلیل دی په دې صورت کې. الله الذي، الله غزاد دی، رفع السماوات چې پورته کړي دي اسمانونه، بغیر عمد بغیر دستونو نه، ترونها چې تاسو یې ګورئ. د دې یو معنا دا ده چې الله پورته کړي دي اسمانونه بغیر عمد بغیر دستونو نه، ترونها چې تاسو د اسمانونه ګورئ چې ستنې نشته. بل معنا دا چې الله پورته کړي دي اسمانونه بغیر عمد ترونها، بغیر د دسې ستنو نه چې تاسو یې ګورئ. دا ترونها صفت د عمد دی، بغیر د دسې ستنو نه چې تاسو یې ګورئ. څه معنا یعنې ستنې شته خو تاسو یې ګورئ نه، خو اول قول صحیح دی چې ستنې نشته. ثم استوى على العرش، بیا برابر شو په عرش. وسخر الشمس والقمر، والله تابع کړی دی نور او سپوږمۍ لامره، د خپل حکم ښه. الله نور او سپوږمۍ له وظیفه وسپارلې ده، هماغسې چلیږي. کل هر یو یجري چلیږي لاجل مسمن، د پاره د نیټې مقررې. د نیټې مقررې نه مراد قیامت دی، تر قیامته پورې به دوی چلیږي، خپله وظیفه به اجرا کوي. یدبر الامر، الله انتظام کوي د ټولو کارونو، ټول کارونه الله چلی. یفصل الآیات، په تفصیل سره الله بیانوي آیاتونه، لعلکم دې د پاره چې تاسو بلقاء ربکم، په ملاقات د خپل رب باندې توقنون، یقین وکئ. وهو الذي مد الارض، دا دویم عقل دلیل دی. په دې کې د الله نور قدرتونه بیانوي.
وهو الذي والله غزاد دې مد الارض چراخ چې غوړولې د ځمکه. مد الارض دا معنا ده چې الله ځمکه خوره کړې ده. وجعل فيها والله پیدا کړی دی پدې کې رواسي غرونه و انهارا او نهرونه. یو مد الارض اوس شوی دی چې الله ځمکه خوره کړې ده انسان د فائدې د پاره برابر کړې ده. او یو چې کله قیامت راشي التم راځي و اذا الارض مدت او چې کله ځمکه راخکل شي د قیامت په حالاتو کې راغلي دي. نو الته د قیامت په حالاتو کې بیا راخکلو دا معنا ده چې الله به د ځمکه راکاږي دا لوړې جوړې چې دا به ختم شي ټول ازمکه او بالکل تلی غوندي یو میدان بشي. نو الته به دا معنا ده. او دلته چې الله مد الارض وغوړولې د ازمکه دلته دا معنا ده چې خورا کړي د انسان د فائدې د پاره برابر کړي ده. نو الله غزاد د مد الارض چې غوړولې د ازمکه خپل معنا خو دا چې راخ کړي ده. مد اصل کې ویل کېږي راخ کولو دا موږ چې قرآن مجید کې دي چې مد ده. نو مد دا معنا چې دا ټکی راخ کول کېږي. نو الله غزاد دې چراغ کله د ازمکه معنا غوړولې ده. وجعل فيها والله پیدا کړی په دې ازمکه کې رواسیا پاخ غرونه و انهارا او نهرونه. الله په دې ازمکه کې غرونه پیدا کړی دي او نهرونه. او دا غرونه په کې الله پیدا کړی په تور د میخونو ښه. روایتو کې راځي چې کله د ازمکه پیدا شو دا خوځیده. نو الله جل شانه په میخونه او اهل غرونه نو بس د ازمکه په ځای ودرېده. ومن كل الثمرات او د هر قسم میوه غلونا. ثمرات یوازې میوه نه وي ګوره هر هغه شی چې د ځمکې نه راټو کیږي میوه او غلې ټولې. ومن كل الثمرات او د هر قسم میوه غلونا. جعل فيها الله پیدا کړی په دې کې زوجین جوړي اثنين دوا زوجین جوړي اثنين دوا. د دې یو معنا دا چې په هر بوټي کې نر او ښځه شته. که کجوري دي که انګور دي او همدغه شان تک نور میوه او فصلونه دي په هر یو کې نر او ښځه شته دي. چې کم خلق په دې کې مهارت او تجربه لري هغه په دې باندې پوهیږي. عربو به دسه کول پیوند کاری به کوله چې د یو کجورونه به تیغ راغسته په بل کې به لګاو دا نر او ښځه به سره یو ذکر نو هغه سره به بیا بار راوړ دي بوټي بیا به میوه ډیره کوله. نو الله پیدا کړی دی جعل فيها الله پیدا کړی په دې کې زوجین جوړي اثنين دوا یعنی هر یو کې نر او ښځه شته. دویمه معنا دار چې هر یو میوه چې د هغه جوړه ده. څه معنا یعنی هر یو کې قسمونه شته. که کجوري وګوري مختلف قسمونه دي پکې. مسلم شریف زمونږ یو استاد نقیب الله شیخ صاحب نومې ده هغه به د کوم کتاب حواله ورکول هغه لیکلي چې په کجورو کې یو وصل او شل قسمونه دي. نو مختلف قسمونه په کجورو کې مشته. همدغه شان که انار وګوري مختلف قسمونه پکې شته. او همدغه شان ته که انګورو ګوري که نورې د دنیا میوه ګوري قسمونه پکې شته دي. ګوري هندوانې وګوره تور یو برګي خړې. نو زوجین دا معنا جوړه اثنين دوا. یا بل معنا دا چې دواړه قسمونه پکې شته خواږه او ترو یا مثلا تور او سپین او همدغه شانته زیړ او نور رنگونه. نو مختلف قسمونه پکې شته. یغشی الليل النهار الله ور اغوندی شپه ورځلا. الله شپه ور اغوندی ورځلا. څنګه شپه ور اغوندی لکه اوس ورځ ده چې لږ وخت وروسته تیر شي نو شپه ولا الله ور واغوندي دا ورځ پکې پټ شي. لکه سړی چې جامې واغوندي بدن پټ شي کنه نو دغه شان الله ورځلا دا شپه ور واغوندي نو ورځ پکې پټ شي شپه راشي. او بیا د دې برعکس کارو کی الله بیا دا ورځ راواخلي شپې له ور واغوندي نو شپه ورکش. یغشی الليل النهار الله ور اغوندی شپه ورځلا. که څوک دا سوالو کې چې ورځ راغله شپه کم خوالاړه نو بس الله پکې پټه کړه کنه. ان فی ذلک یقینا پدې کې لآیات خامخا ډېر نخې دي د الله د قدرت. لقوم دهغه قوم د پاره يتفکرون چې څوک سوچ فکر کوي. څوک چې په دغه دلایلو کې سوچ کوي هغه له ډېر نخې د الله د قدرت ملاوي شي. وفي الارض قطع متجاورات دا دریم عقلی دلیل دی. وفي الارض او پزمکه کې قطع مختلف ټوټې دي متجاورات یو د بل په خوا کې. زمکه کې مختلف ټوټې دي یو د بل په خوا کې. دو پټي وي خوا په خوا وي څنګه په څنګه باندې وي. د یو زمکه په خواږي خيسته فصلونه بکې میوه او غلي براشنه کوي او بل زمکه چې دا هغه به یو شیم نه راشنه کوي. وفي الارض او پزمکه کې قطع مختلف ټوټې دي متجاورات یو د بل په خوا کې.
وجنات او باغون دي من اعناب وجنات او باغون دي من اعناب د انګورو اعناب د عنب جمع د انګور وزرع او نور فصلون دي ونخيل او کجوري دي د دې کجورو او د انګورو ذکر په قران کریم کې بیا بیا شوی دی ځکه عربو کې دا دوه قسمه میوې زیاتې دي وزرع او فصلون ونخيل او کجوري صنوان د څانګو والا وغير صنوان او بي څانګو والا صنوان هغه لوي چې بوټي یو وي خورسته بیا ډېر شاخونه وکي او غیر صنوان دا معنی چې بس امغه یو شاخ وکي نو علاوه کجوري دي صنوان د څانګو والا وغير صنوان او بغیر د څانګو والا یسقا او بکیږي بما واحد په یو قسم اوبو په یو اوبو باندې پړکیږي ښا د یو نهر اوبو یا د یو ټیویل په اوبو باندې اوبو کیږي زمکه یا ودا اوبو یو دی لیکن الله وی ونفضل بعضها من غرواله ورکړه د بعض میول علی بعض په بعض نور باندې فل اوکل په خوان کې خوندونو کې بیا فرق شته اوبو یو دی زمکه یا ودا خوندونو کې بیا فرق دی د امبیر رقم خوند دی د مالټي بیل خوند دی د نارنج بیل خوند دی او د اندواني بیل خوند دی او دغه شانته د خټکی بیل خوند دی دا د الله قدرتونه دي زمکه یوا او بیا او خوندونه جدا جدا او بیا په دې یوي میوي کې خوندونه بیل بیل یو رقم انګور خورا خواږه دی بل رقم خورا ترو دی ام دغه شان یو رقم انار خوږ دی بل رقم تریو دی دا د الله قدرتونه دي ګوره ونفضل من غرواله ورکړه بعضها بعض میول على بعض فبعض نور في الاكل پخوان کی ان فی ذلک یقینا پدی کلا آیات ډیر نخدید الله د قدرت لقوم دهغه قوم د پاره یعقلون چې د عقل نکار اخلی وان تعجب دي زنو الزجرون دي دا اول زجر دی په انکار د دوباره ژوند باندې هغه خلق چې د دوباره ژوند انکار کوي نه مانی الله ولا زور نه ور کوي وان تعجب او کته تعجب کې اے پیغمبراد کته تعجب کې د دې خبر نه چې دوی توحید نه مانی اے پیغمبر کته حیرانیږي په دې خبره چې داخلك د الله توحید نه مانی فعجب قولهم ندیر عجيبه د دوی دا وینا اذا كنا ترابا ايکل چې من خاورشو ائنا لفي خلق جديد آیا من په پیدایش نوی کیو یعنی ته خود دین حیران چې داخلك د الله توحید نه مانی خو بل عجيبه خبره دا چې دوی دوباره ژوندم نه مانی دوی وی اذا كنا ترابا ايکل چې من شو خاور ائنا لفي خلق جديد آیا من په پیدایش نوی کیو اولئک الذین دا هغه کسان دي کفروا بربهم چې کفر کړي په خپل رب نه منکر خلق دي واولئک دا کسان چې الاغلال پټي به پرتی وی فی اعناقهم د دوی په چټونو کې اغلال د غل جمع ده امام قرطبی رحمه الله وی دا هغه پټي لوي لیکيږي چې د څرمنې پټي وي وخت په د پاسه ولاړ او سپګم پکې شوی نو اولئک دا کسان چې الاغلال پټي به پرتی وی فی اعناقهم د دوی په چټونو کې واولئک دا کسان چې اصحاب النار دوی ور والا دي هم دوی به فيها په دې ور کې خالدون همیشه دی آیت کې درې کرتی اولئک راغله دي زما په فکر سره دا رقم آیت بل په قران کریم کې نشته چې اولئک په کې درې ځلې راغلي ويستعجلونك بالسيئه قبل الحسنه دا دویم زجر دی چې دوی د پیغمبر نه پتا دی سره عذاب غواړي نبی علیه الصلاۃ والسلام لبی ویل چې ته د کم عذاب نه منګ لیر راکې هغه عذاب په منګ راوړه کړه لکه مخکې نهم سپاره سوره انفال یو دیرشم آیت کې تیر شوی دی وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً دوی بویل اے الله کدا قران کریم رښتیا ستا کتابي نو په موږ باندې عذاب نازل کا په موږ باندې د کانو باران وکړه نو الله ولا زور نه ورکړي ويستعجلونك وپتا دې سره غواړستانه بالسيئه عذاب سيئه معنا عذاب قبل الحسنه مخکد ایمان راوړلونه ایمان نه راوړي او عذاب غواړي وقد خلق او حال دا دې چې تیر شوی دي من قبلهم مخکد دوینه المثلات ناکار عذابنا المثلات معنا شرمون کی عذابنا مثلات مسلدی لوي لیکيږي چې سړی د چانه غوګونه یا پوزا یا نور اندامونه غوڅ کې او داغي بیزتیو کې وای شرمای نو دلته د مثلات معنا شرمون کی عذابنا وقد خلت او حال دا دې چې تیر شوی دي من قبلهم د دوی نه مخکې المثلات شرمون کی عذابنا
او میر سمیع الحق سے به معنا کول نمونی د عذاب یا مثالونه. نو الله وی ګوره اے پیغمبر داخل ستانه عذاب غواړي او حال دا د چې د دوی نمخ کې ډېر شرمون کې عذابونه تیر شوی دی له سوچ نه کوي چې دغه سي عذاب په دوی باندې به راشي. ګوره وان ربک وبشک ربستا لذو مغفرة خاما خاب بخنی والا د للناس خلقلا على ظلمهم سرد ظلم ده غوینا بشک استا رب بخنه کوي خلقلا علا په معنا د مع سرد ظلم د دوی نه. د ظلم نه مراد د کفر او د شرک نه علاوه نور ګناهونه چې نور ګناهونه الله بخي کله نا کله چې الله وګواړي سره د ګناهونو نه الله بخشش کوي. د ظلم نه مراد به د کفر او شرک نه علاوه نور ګناهونه چې ځکه کفر او شرک نه بخل کیږي کنه. دویمه توجیه دارا چې د ظلم نه مراد کفر او شرک دی هغه پکې داخل دی خو د مغفرت نه مراد بیا تاخير د عذاب دی. د مغفرت نه بیا بخنه نه د مراد بلکې تاخير د عذاب دی. وان ربک وبشک استعرب لذو مغفرة رستکون کې د عذاب دی بیا به د معنا شي للناس د خلقو د پاره علی ظلمهم سره د کفر او شرک نه یعنی که خلق کفر او شرک کوي خو بیا به الله زر عذاب نه راوړي الله یې رست کوي. نو دو توجیهات می وکړه چې یا خو د ظلم نه مراد د کفر او شرک نه علاوه نور ګناهونه او مغفرت په خپل معنا سره بخله او یا د ظلم نه مراد کفر او شرک هم دی او مغفرت معنا رست کول د عذاب. وان ربک وبشک ربستا لشدید العقاب خامخا سخ عذاب ورکون کېم دی. ګوره دوړه خبر اشتخه الله بخون کېم دی خو لیکن ورسره الله شدید العقاب هم دی. بعضی وخت کې انسان له شیطان دوکه ورکوي چې مړه ز خیر دی الله خو بخون کې دی دا خو وړه خبره ده سړی د الله دربار لوی دی نو دا د شیطان دوکي الله بخون کې دی خو لیکن دا دویمه جمله مور سره یاد کړه وان ربک لشدید العقاب او بشک استا رب ګوره سخت عذاب ورکون کېم دی. دوړه خبرې وایخه د الله نه به امیدم ساتي د بخنه چې الله به بخنه کوي ان شاء الله. بل طرف ته د الله نه به یریږي زړه ورکیږي من په ګناهونو باندې. ګوره حدیث کې راغلی د الایمان بین الخوف والرجاء چې ایمان د یری او د امید ترمنځ دی. د الله نه قهر نه به یریږم او د الله نه به امیدم ساتي. ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آية من ربه دا دریم زجر دی. دوی به د نبی علیه الصلاة والسلام نه د خپل خوخي معجزې غوښتي چې دا د مکی غرونه لري کا او دلته چینی را وباسه او باغونه پیدا کو دا او هغه نو الله جل شانه جواب کوي ويقول الذين اوایها کسان کفروا چې کفر کړي دي لولا انزل ولن نازلېږي علیه په دې پیغمبر باندې آیه معجزه من ربه د خپل رب د طرفنا یعنی کومه معجزه چې مونږ غواړو. نبی رسول الله له الله ډېر معجزې ورکړي وي خو دوی چې کومه غوښتل هغه مراد و ولن نازلېږي په پیغمبر باندې څه معجزه د خپل رب د طرفنا. نو الله یې جواب کوي انما انت بشک تو اے پیغمبر منذر ير ورکون کې ستا کار څه دی خلکو له صرف ير ورکوا د معجزو اختیار تاسو نه نشته دی. ولکل قوم او د هر یو قوم د پاره هادن هدایت والا شتا. ولکل قوم هاد د دې یو معنا ده چې د هر قوم د پاره هادن هدایت والا را لېګل شوی دی. هر قوم له الله هدایت والا را لېګل یا پیغمبر یا نور انسانان. او دویمه معنا دا چې دا عطف دی په منذرون باندې انما انت منذرون بشک ته ير ورکون کې او ته د هر قوم د پاره هدایت والای ته ير ورکې او ته د هر قوم د پاره هدایت والای. څه معنا تر قیامت پورې چې څومره انسانان او جنات دي ته د ټولو د پاره هدایت والای. یاد ده چې دلته لفظ الله مقدر دی والله لكل قوم هاد او الله هر یو قوم لا هدایت کون کې دی. استاکار ير ورکول دی انما انت منذرون تبخل کول ير ورکی او باقی هدایت والا الله دی. الله يعلم ما تحمل كل انثى دي زنه دویم باب دی 14 نمبر آیت پوری پدې کې نور عقلی دلایل بیانېږي 15 پنځه عقلی دلایل پدې کې بیانېږي او د رد شرک د پاره یو مثال بیانېږي. الله يعلم دا څلورم دلیل دی. درې دلایل مخکې عقلی بیان شو دا څلورم عقلی دلیل دی. الله يعلم الله پويږي ما په هغه څه تحمل چې پورته کوي کل انثى ټول زنانا چې حمل اخلي کل زنانا ټول زنانا کل انثى الله يعلم الله پويږي ما په هغه څه تحمل چې پورته کوي
حمل اخلی کل انثى ټول زنانا وما او په هغه څم الله پوهیږي تغیض الارحام چې کم یې بچیدانی وما او هغه تزدادو چې زیاته یې چې زنانه حمل اخلی الله و د دې علم ما سره شته دی او دا الګ دی ک جلې د دې علم د الله سره دی وما او هغه تغیض الارحام چې کم یې بچیدانی وما تزداد او هغه چې زیاته یې کم یې او زیاته څه معنا د دې معنا دار چې په کمی مودې به پیدا کیږي او په پوره مودې به پیدا کیږي او که د خپل مودینه به او دا الله له علم دی کما موده د حمل چې د هغه شپږ میاشتې د شپږو میاشتو نه مخکې بچی نه پیدا کیږي او زیاته موده د امام ابو حنیفه رحمه الله په قول 2 کاله ده امام شافعی سے وایي 4 کاله امام مالک سے وایي 5 کالو پورم کې دي خو عموما چې د زنانه بچی پیدا کیږي په نه هم یا لسمه میاشت نو وما تغیضو هغه چې کوم یې بچیدانی او هغه چې زیاته یې دا الله له معلوم دی چې په لږ وخت کې به پیدا کیږي او کورسته دویمه معنا دا هغه چې کوم یې بچیدانی او زیاته یې یو بچی به یو کو دو به یو کو درې به دا الله له پته ده دریمه معنا دا هغه چې کوم یې بچیدانی یعنی دا بچی به د نیمګړو اندامونو والا او که پوره اندامونو والا به دا الله له پته ده چې دې بچی اندامونه به پوره پیدا کیږي او که نیمګړي به نو دا ټول خبره پدې کې داخلي دي د الله له معلومي دي الله يعلم الله پويږي ما په هغه څه تحمل چې پورته کوي کل انثى ټول زنانا وما او هغه تغيض الارحام چې کوم یې بچیدانی ارحام د رحم جمع د کمزې کې چې بچي پیدا کیږي وما تزداد او هغه چې زیاته یې وكل شيء او هر یو شی عنده د الله سره بمقدار په اندازې دی هر یو شی ګوره الله سره اندازه معلومه ده کدا بچی دانه کې یو بچی پیدا کیږي دام الله اندازه لګولې ده کو دو پیدا کیږي الله په خپل اندازې سره پیدا کوي عالم الغیب والشهاده دا پنځم عقلی دلیل دی عالم الغیب په دې پټولو پټو والشهادت او پخکارا الکبیر اللذات دی المتعال اوچت دی سواء منكم من اسر القول دا شپږم عقلی دلیل دی سواء برابر د منکم استاسنا فی علم الله دا الله په علم کې برابر د استاسنا د الله په علم کې من هغه څوک اسر القول چې پټي بیانا ومن او هغه څوک جهر به چې ښکارا کوي دا بیانا الله له برابر د څوک پټه بیانا کوي او څوک ښکارا کوي الله له کې فرق نشته د دوړو الله خبر دی ومن او هغه څوک هو مستخفن چې پټیږي باللیل د شپې وسارب او ګرځي بالنهار د ورځې سارب یو معنا ګرځي او د سارب دویمه معنا ښکارا کیږي بالنهار د ورځې دا ټول الله له معلوم دي که څوک د شپې ځان پټي او د ورځې ښکارا کیږي دا ټول الله له یو شان ته دی معلوم دي ګوره که څوک پټه وینا کوي او که څوک ښکارا خبره کوي دا الله علم عام دی یو شیم د الله نه پټ نشته له معقبات من بين يديه داوم عقل دلیل دی له خاص د الله په اختیار کې دی معقبات یو بل پسی په نمبر راتلون کی معقبات معنا یو بل پسی راتلون کی ملائک من بين يديه د انسان مخله او من خلفه او د انسان شالا يحفظونه چې د انسان ساتنه کوي من امر الله د الله د حکم د وجنا دې کی اشاره د دې طرف ته چې الله پاک د انسان سره ساتون کې ملائک مقرر کړی دي چې د دې انسان ساتنه کوي د شپې او د ورځې لکه سورتي انفطار کې مرাজি و ان علیکم لحافظین الله وي پتا سو باندې حفاظت کوون کې ملائک مقرر دي نو له دغه الله په اختیار کې دي معقبات یو بل پسیراتلون کې ملائک یو بل پسې زکه چې د ارچا خپل وظیفه ده کنه د چا وظیفه د شپې او د کوم ملائک وظیفه د ورځې نو یو بل پسیراتلون کې ملائک من بین یدیه د انسان مخله او د انسان شاله يحفظونه چې د انسان ساتنه کوي من امر الله د الله د امر د وجنا الله ولا امر کړی دی ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم دا د سوال جواب دی سوال دا د چې هر کله ملائکه د انسان ساتنه او حفاظت کوي نو د انسانانو لبه تکلیفونه ولې رسیږي او د مرګ په ولې راځي او د دردونه ولې رسیږي نو الله جواب کوي چې کله انسان خپل حالت بدل کې به په زم حالات بدل کما چې کله انسان عقیده د اسلام پریدي د توحید عقیده پریدي او کارونه د مسلمانانو پریدي د کفارو پشان کارونه شروع کی به پزم حالات سرچپه کما ان الله لا يغير الله تغيير نراوړي ما په هغه څه کې
بقوم ما په هغه حال کې بقوم چې وي په یو قوم باندې حتی تر دې پورې یغیرو چې دوی بدل کی ما هغه عقیده او هغه عمل بانفسهم چې د نفسونو سره متعلق دی تر دې پورې یغیرو چې دوی بدل کی ما هغه حالت بانفسهم چې د دوی د نفسونو سره متعلق دی یعنی خپل عمل او عقیده بدل کی واذا اراد الله بقوم سوءا دا د بل سوال جواب دی بعضی وخت خو یو انسان خنیک کارونه هم کوي بیا مولا تکلیف رسیږي دا ملائکه حفاظت ولې نه کوي نو الله جواب کوي چې تقدیر خو نه بدلیږي نو تقدیر کې چې الله کوم شی لیکلی هغه نه بدلیږي خو لیکن نور د امراض او د زرونو او تکلیفونو شته چې ملائکه دا غینه د انسان حفاظت کوي کله نا کله سړی باندې ګاډي ټکر شي او انسان ته روغ جوړ راوځي او کله نا کله سړی کوی له غورځيږي کندې له غورځيږي چې راوځي بالکل روغ جوړي ګاډي هم روغ جوړي سړی هم روغي نو دغه څه بعضي وختونو کې الله حفاظت کوي او چې کوم په تقدیر کې لیکل شوی نو خو بخامخا ورسي واذا اراد الله او کله چې اراده وکي الله بقوم دی او قوم سره بسوء اند تکلیف فلا مرد له نشتده واپسی د هغه د پاره خو به بیرته نه ګرځي وما لهم او نشتده د دوی د پاره من دونه د الله نه بغیر من وال څوک دوست بچکونکې هو الذي يريكم البرق دا اتم عقل دلیل دی هو الذي الله غزاد دی يريكم البرق چې خي تاسو لبريخنا برق معنا بريخنا خوفا د پاره د یری و طمعا او د پاره د تمی چې تاسو سره يرم پیدا شي او تمم پیدا شي دا د هر انسان سره چې کله برېښنا راشي نو یو طرف ته یره پیدا شي چې الکه سیلاب را نشي باران اون شي تندر را اون غورځيږي نو یره بل طرف ته تمامي چې زبارانو شي د خیره فصلونه برازر غون شي موسم به ور سره خشي هوا به يخش نو خوفا د پاره د یری و طمعا او د تمی او یا دا معنا ده چې خوف د بعض خلکو پیدا شي او تمه د بعض خلکو پیدا شي چې کله باران راشي نو بعض خلکو سره یې را پیدا شي لکه کولالان همدغه شان ته د بټیو والا کچه خخته چې جوړي دوی سره یې را پیدا شي چې ولا باران کراغه د ارسره له منځوري او بعض خلکو سره تمه پیدا شي لکه د کانان نو هو الذي حازات دی الله يريكم البرق چې خي تاسو لبرخنا خوفا د یری د پاره او طمعا او د تمه د پاره او میر سمیع الحق سے بدی سره دا لګول چې خوفا للمسافر وطمعا للمقيم مسافر سره را پیدا شي چې باران راشي نو مسافر سره را پیدا شي چې دا کډه بوز به چرته زغلوم او تم پیدا شي د مقیم خلکو د پاره چې کوم کور کې اوسېږي هغه وسه چوريږي خده وينشئ السحاب الثقال والله پورا پورته کوي وريزي درندي الله را پورته کوي السحاب الثقال درني وريزي د وبونه ډکی ويسبح الرعد بحمده او پاکی بیان الرعد رعد ملائکه بحمده سرد سناد الله نا رعد نه مراد هغه ملائکه د چې الله د دې وریزو په انتقال باندې مقرر کړي چې دا وریزي د یو ځای منتقل کوي بل ځای شړي نو ويسبح الرعد پاکی بیان رعد ملائک بحمده د الله د سنا سرا او دویم قوالدار چې درعد نه مراد هغه غړزار دی چې کوم دا ملائکه چې کله دی وریزو له چابک باندې گزار ورکینو هغه د وجنه غړزار پیدا شي دا وریز یو بل سره ټکر شي نو غړزار یې کوي نو يسبح الرعد پاکی بیان رعد خراجح قول دلته دار چې ملائکه مراد ده دا د یو ملائکه نوم دی پاکی بیان رعد ملائک بحمده د الله د سنا سره والملائکه او نور ملائکه پاکی بیان بحمده من خیفته د الله د یری د وجنا چې د الله نه یریږي ويرسل الصواعق والله رالیږي تندرونه چې کله باران وشینو الله کله نا کله تندر راولېږي الله رالیږي تندرونه فيصيب بها الله رسيدا تندر من يشاء چاله چې خوښي دا تندر الله چاله ورسي تقریبا میاشتې مخ کې بنگلاديش کې تندر راغورځېدل او ډېر کسان یې مړ کړیو نو الله رسي تندر من فيصيب به الله رسيدا تندرونه من يشاء چاله چې خوښي وهم يجادلون في الله او دوی جګړه کوي د الله په توحید کې دا زور نه ده چې ګور الله وی دلایل می دلا بیان کړه په کاردار چې تاسو زما یواله اومنه او وهم يجادلون حال دا ده چې دوی جګړه کوي په الله د الله په توحید کې یعنی د دې دلایلونه فائدہ نه اوچتای وهو شدید المحال او دغه الله سخرانیونکې دی ګوره له دعوت الحق دغه الله لرا بلنا دارشتیا دغه الله بلنا چې د دارشتیا ده او د نور خدایانو بلنه چې دی هغه باطل دي ګوره
څوک چې غیر الله له دعوت ورکوي اوازونه کوي رابلی هغه باطل دي له خاص دغه الله د پاره دعوت الحق بلنه رښتیا ده حق ده والذین او هغه کسان يدعون چې دا مشرکان رابلی من دونهم د الله نه بغیر لا یستجیبون قبل ول نشي کولای لهم د دوی د پاره بشیء د هیڅ شي اڅ قبولواله نشي کولای نا مشرکان چې کوم خدایانو له اوازونه کوي نه دوی له رزق ورکولې شي نه بچي ورکولې شي نه شفا ورکولې شي والذین ها کسان يدعون چې دا مشرکان رابلی من دونه د الله نه بغیر لا یستجیبون قبول وال نشي کولای لهم د دوی د پاره بشیء په هیڅ شي الا کباسط کفیه الا مثلهم دلته اصل کې الفاظ مقدر دي ليس مثلهم الا كباسط كفيه ليس مثلهم نه ده مثال د دوی الا مگر كباسط كفيه پشانت د وګدون کی د لاسونو ال الماء ابولا ليبلغ فاه د دې د پاره چې دا او به ورسیږي د خلیلا وما هو ببالغه او حال دا دی چې نه دی رسیدونکي د دې مثال د څه دی الله وی دا مشرک چې غیر الله له اوازونه کوي را مدد شوی حاجتونه تی غواړي د دې مثال د څه دی لکه یو سړی او بول الله ثبوت کړي دی واغې له چې او بورا شي او بورا شي زتګه ما چې داتن د ملګمات شي نو هغه بدیله په خپل راضي نه د اوازونه بی فائدې دي چې او بوله چې وي چې او بورا شلاسونه ورغوت کړي دي ورزینو ورپسې نو لکه څنګه چې د دې سړی دا چې بی فائدې دي او بوله ناراضي نو دغه شان د دې مشرک د اوازونه بی فائدې دي اسې ځان ستړی کوي حاجت نشي پوره کولای نو الله وی الا کباسط دلته الفاظ وسره اولګي ليس مثلهم ند مثال د دوی الا مگر کباسط کفیه پشانت د وګدون کی د خپل لاسونو لکه یو سړی چې لاسونه وګد کړي وی ال الماء او بولا څه د پاره ليبلغ چې ورسیږي دا او بفاهو د خلیلا وما هو او ندی دا او ببالغه رسیدون کی د خلیلا کله رسیږي وما دعاء الكافرين او ندرا بلل د کافرانو الا في ضلال مگر په بربادی کې دي د دې و معنا دا چې دا مشرکان دا کافران چې غیر الله له اوازونه کې دا بربادي ده دوی ندرا بلل د کافرانو خپل خدایانو لرا الا في ضلال مگر په بربادی کې دي دوی چې غیر الله له اوازونه کې دا ارڅ برباد دي او دوی معنا دا چې دا کافران چې الله لکم اوازونه کې دایم برباد دي زکه عقیده صحیح نه ده کنه نو وما دعاء الكافرین ندرا بلل د کافرانو الله لرا الا فی ضلال مگر په بربادی کې دي دوه معناګانې دي چرا بلل د کفار الله لرا یا خپل خدایانو لرا دا دوه بربادی ده ولله يسجد من في السماوات والارض د دې سینا دریم باب شروع کیږي 15م آیت پورې پدې کې ذکر کیږي عقلی دلایل نهم دلیل په 15 آیت کې لسم دلیل په 15 آیت کې او بیا دو مثالونه بیان یو د مشرک او د موحد او بل د شرک او د توحید او زورونه د مشرکین ول بیا په ولسم آیت کې بل یو لسم عقلی دلیل بیانېږي او نور دو مثالونه د توحید او د دعوت لپاره بیانې او بیا زیره ده منونکو د پاره او تخویف ده د نامنونکو د پاره او د مؤمنانو لس صفاتونه بیانېږي او دا غوې د پاره زیره او د نامنونکو درې صفات 15 آیت پورې دا خلاصه ده ولله يسجد او خاص الله لرا سجده کوي من هغه څوک په سماوات چې په اسمانونو کې دي ول ارض او پزمکې دي خاص الله لرا سجده کوي د سجدي یو معنا دار چې سجده کوي د هر چا سجده د خپل شان مناسبي د انسانانو سجده دار چې بس الله له سر پزمکه باندې دي او د نور مخلوقات سجدي بس داغوي د شان سره مناسب دي او دویمه معنا دار چې د سجدي معنا دلته انقیاد او تابعداري ده الله له تابعداري کوي هغه څوک چې پاسمانونو کې دي او زمکه کې دي طوعا په خوشاله او کرهن او په زور بعض خلک الله له په خوخه باندې سجده کوي لکه مؤمنان ملائکه او بعض په زور باندې کوي لکه د کفار سور دا د کفار سور چې د الله له سجده کوي الله له تابع دي کرهن په زور وظلالهم او سور د دوی بالغدو په سبای کې والآصال او په بیګای کې سبا بیګه الله له سجدي کوي سبي کې چې کله نور راوخي چې د انسان دا سور دی طرف ته سجده کوي او چې کله بیا ماخام طرف ته ماسپخین نه وړي بیا سور دی طرف ته سجده کوي الله له دا الله د حکم تابع دي قل من رب السماوات والارض دا الله سمع عقل دلیل دی آیت کې د سجدي بیان شو سجده د تلاوت نو تفریق بیا سجده د تلاوت وکي
قل من رب السماوات والارض دا لسم عقل دلیل دی قل ایو ای پیغمبر من رب السماوات څوک دی رب د اسمانونو والارض او د ځمکې د اسمانونو او د ځمکې رب څوک دی دی خلکو نه لګه پوښتنه وکړه قل ایو ای پیغمبر الله الله دی مشرکان خو د ډېرې غصې نه جواب نه کوي ښه پوهېږي چې الله دی خو جواب نه کوي نو تو ورله ویې چې الله الله دی قل ایو ای پیغمبر افاتخذتم آیا تاسو نیسئ من دونه د الله نه بغیر اولیاء نور دوستان د الله نه بغیر تاسو نور دوستان نیولي دي لا یملکون اختیار نه لري لانفسهم د خپلو ځانونو دپاره نفعا د فایدې ولا ضرا او نه د نقصان الله وی دا تاسو چې کوم خدایان نیولي دي کوم اولیاء چې تاسو نیولي دي دا د خپل ځان دپاره د فایدې او د نقصان اختیار نه لري نو تاسو له به فایده او نقصان څنګه درکړي لا یملکون لانفسهم اختیار نه لري د خپلو ځانونو دپاره نفعا د فایدې ولا ضرا او نه د نقصان رد دی په شرک فی التصرف اوس دو مثالونه الله بیانوي مختصر یو مثال د مشرک او د موحد دی او بل مثال د شرک او د توحید دی قل ایو پیغمبر هل یستوی آیا برابر دی الاعمى اړون والبصیر او لیدونکې اړون نه مراد مشرک او لیدونکې نه مراد موحد دا دواړه برابر دي نه ام هل آیا تستوی الظلمات آیا برابر دي تیاری و نور او رڼا تیاری چې دا شرک دی او نور چې دا ایمان او توحید دی نو یو مثال د انسان شو د موحد او د مشرک مثال شو او دا بل مثال د عقیدې دی د شرک او د ایمان مثال شو دوه مثالونه کې فرق شو ام جعلوا لله آیا دوی ګرځولي دي د الله د پاره شرکا د برخې والا خلقو دوی پیدایش کولی شي دا ام اصل کې بدی خلقو داخل دی جعلوا لله شرکا دوی ګرځولي د الله سره د برخې والا ام خلقو آیا دوی پیدایش کولی شي که خلقه په شان ته د پیدایش د الله لکه څنګه چې الله پیدایش کوي نو د دې مشرکانو چې کوم خدایان دي آیا دوی دغه پیدایش کولی شي نشي کولی دوی ګرځولي د الله سره شرکا برخې والا ام خلقو دا ام اصل کې په دې داخل دی آیا دوی پیدایش کولی شي که خلقه په شان ته د پیدایش د الله فتشابه الخلق نو ګډوډ شوی دی پیدایش علیهم په دوی باندې دا پیدایش په دوی باندې ګډوډ شوی دی پیدایش خو الله کوي خو دوی نسبتونه چاله کوي غیر الله له کوي بچي ولا الله ورکړي دي دوی ویره فلانی زلتله او فلانی زیارت له بس بچي می وشوخه او فلانی زلتله او بس رزق می فراخ شو دا وشو هغه وشو نو ګډوډ شوی دی پیدایش په دوی باندې قلت او الله خالق كل شيء الله پیدا کوونکې د هر یو شی دی د الله نه بغیر بل خالق نشتا وهو الواحد القهار او دغه الله یو دی زور ور ذات دی انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا دا یو لسم عقل دلیل دی او په دې آیت کریمه کې دو مثالونه بیانېږي د داعیانو د حق د پاره هغه خلق چې حق طرف ته دعوت کوي خلق له د قرآن او حدیث دعوت کوي بیان کوي دا غوی د پاره الله دو مثالونه بیانوي انزل را وری الله من السماء د اسمان د طرفنا ما ان ابو فسالت نو اوبایگی اودیتون کندی اودیه د وادی جمع ده اوبایگی کندی بقدرها په خپل اندازې سره خپل اندازې دا معنا چې بعضی کند غټي پاغي کې وب ډیر راشي بعضی کند لګ وړي پاغي کې وب کم راشي فاحتمل السيل نو پورته کې سیلاب زبدن زغرابین اوچتو نورا پورته کې دا سیلاب زبدن زغرابین اوچت دلته به یو کر خبرې د لاندې لګ لاړ شه دوه کرخه فاما الزبد هر چې دا زګ دی فيذهب نو ختم شي جفاء بیکارا دا زګ ختم شي واما ما او هغه شی ينفع الناس چې فائدہ رسي خلق له چې غوبدي فيمكث نو پاتش فی الارض پزمکه کې دا یو مثال شو د مثال خلاصه دا د ګوره چې الله د اسمان نه اوبرا اوري فسالت اودیتون خورون او کند ټولی اوبایږي په خپل اندازا څوک لګي برزان کې جذب کې څوک ډېری به د دې اوبو د پاسه زګرا شي فاحتمل السيل پورته کې دا سیلاب زبدن زګرابین اوچت زګونه د پاسه پیرا شي د سیلاب د پاسه زګونه لیکن دا زګ چې د فاما الزبد فيذهب جفاء اندازک ختم شي رسته
لږ وخت چې تیر شي دا زک ختم شي او کم د فایدې والا شي چې دی او به هغه په لاندې پاتې شي هغه به خلکو له فایده رسوي څه مطلب د دې مقصد دا دی ګوره الله جل شانه قرآن نازل کړی دی تطبیق د مثال دسې دی الله قرآن نازل کړی دی د اسمان د طرف نه لکه څنګه چې اوبه راورئ نو دغه قرآن بیا علماو زده کړی دی هر چا د خپلې وسې په اندازه لکه څنګه چې کندو کې فرق بعضې وړی بعضې غټی دغه شان د خلکو په استعدادونو کې هم فرق بعضې له الله لږ علم ورکړی او بعضو له زیات ورکړی دغه سیلاب چې دا ګرځي په دنیا کې دغه شان علما هم ګرځېږي محنت کوي په دنیا کې قرآن او حدیث بیانوي لیکن د دې سیلاب د پاسه لږ زګ راوچت شي نو د زګ نه مراد دا چې کله ته قرآن بیانې خلک به ستا مخالفت کوي خلق به د مقابلې کې راپاڅېږي مخې له بدله ودرېږي دا زګونه دي ګورې لیکن لږ وخت چې تیر شي دا زګونه ختم شي دا مخالفین الله ختم کړي دا کمزوري شي او کم د فایدې والا شی چې د هغه الله په ځمکې کې پاتې کېږي دا د دې مثال تطبیق شو چې علماء کرام الله وحی نازل کړی د قرآن د اسمان نه نازل کړی دی علماو حاصل کړی دی د خپل وس په اندازه ګرځي په دنیا کې لکه سیلاب چې ګرځېږي خو دوی له مخې له زګونه راځي مقابله کې خلک راپاڅېږي مخالفت شروع کړي الله دا زګونه ختم کړي دا مخالفین الله ختم کړي او کم د فایدې والا علماء حق چې دي هغه الله پاتې کړي دا د یو مثال خلاصه شو نو وګوره انزل من السماء الله راوري د اسمان د طرف نه ما ان اوبه فسالت اوديه نو اوبېږي خوړونه بقدرها په خپل اندازه فاحتمل السيل نو پورته کې دا سیلاب زبدن زګرابین اوچت ومما دا اوس بل مثال دی ومما او د هغې څه نه یوقدونه چې دوی ګرمول کوي علیه په هغې باندې فی النار په اور کې ابتغاء حلیة د پاره د لټولو د ګاڼې او متاع یا سامان زبدن د دې د پاسم زګوي مثله د دې په شانتا د دې مقصد دا دی ګوره دا کوم زرګران چې دي زرګران دوی دا سره راواخلي او دا په اور کې ایلي د څه د پاره ایلي کوي ابتغاء حلیة د پاره د لټولو د ګاڼې چې د دې نه زیورات جوړ کړي قسم قسم لوښي او متاع یا نور سامانونه جوړ کړي نو دوی چې کله دا سره ویلي کوي سامان ته نه جوړوي نو زبد مثله د دې په شان په دې باندې هم زګي اول کې دا راوخوټ کېږي زګونه وکړي بیا فاما الزبد دا اوس دې سره ملګېږي فاما الزبد فيذهب جفاء نغزګي وروسته ختم شي او د کم فایدې والا شی چې د سره هغه پاتې شي دا مثال چې زرګر را لګېږي سره یې لیکي په دې د پاس اول کې زګونه را پیدا شي خو دا زګونه بیا وروسته ختم شي او اصل شی چې د هغه بیا پاتې شي نو زرګر چې دا سره یې لګوي په دې سره ته کم خچره چې وي کم په دې کې شګی بل شی پکې هغه ته نه جدا کړي او سوچه سره زر چې دی هغه جدا کړي نو دغه شان علماء کرام چې دي هغوی را لګېږي دا علما چې دي دا زرګران دي دوی را لګېږي او صحیح مسله او غلطه مسله صحیح حدیث او ضعیف حدیث دا سره جدا کوي دا څه کوي اور ولا ورته کې نچوړ پکې وکي تلاش پکې وکي نو صحیح او ضعیف حدیث جدا جدا کی سره صحیح مسله او غلطه مسله سره جدا کی زرګران دي کنه نو د دې د پاسه هم لګ زګونه معنا خلق مخالفت کوي خلق را پاسي کې مقابله شروع کی د ځان احادیث پکې جوړي استدلالات کوي لیکن دغه زګون والا چې د الله ختم کې دا مخالفین او د حق پرست علما چې د دې پاتې شي خلکو له فایده رسي نو دا مثال د دې شلو نو دا دوه مثالونه د داعیانو شو هغه خلک چې حق طرف ته دعوت کوي خلک حق طرف ته رابلی بیا دعوت په دوه قسمه ده یو دعوت دار چې ګرځي خلکو پسې کور په کور باندې لکه تبلیغیان او دویم دعوت دار چې سړی په ځای باندې ناس یو خلک ولا راضي لکه علما بیانونه کوي خلک ولا راضي نو دوه مثالونه الله بیان کوي یو مثال د سیلاب بیان کوي سیلاب ګرځي په دنیا کې او بل مثال د زرګر بیان کوي چې زرګر په ځای باندې ناس یو خلک ولا راضي نو دوه قسمه مثالونه الله بیانوي ومما او د هغې نه یوقدونه چې دا خلک ګرمول کوي په هغې باندې فی النار په اور کې ابتغاء حلیة د پاره د لټولو د زیوراتو او متاع یا سامانونه زبد مثله په هغې باندې م زګ وي د دې په شان دا ورپسې دې سره م لګېږي فاما الزبد هر چې زګ دی فیذهب نو ختم شي جفاء بیکارا و اما ما او هغه شی ینفع الناس چې فایده رسوي خلکو له چې هغه سره دي فیمکث فی الارض نو پاتې شي په ځمکې کې دا مینس کې جمله معترضه ده کذالک یضرب الله الحق والباطل دغه شان الله بیانوي حق او باطل ګوره په دې مثالونو سره الله د حق او د باطل وضاحت کوي دې کې اشاره شوله فائدې د مثالونو ته دا مینس کې جمله معترضه ده کذالک یضرب الله الامثال دغه شان الله بیانوي مثالونه للذین استجابوا لربهم الحسنى پدې کې اوس د هغه ډلې بیان دی چې کوم حق طرف ته دعوت کوي
لکه مخکې دوه قسمه مثالونه دوه قسمه خلک بیان شو یو حق طرف ته دعوت کوي او بل غضبونه مخالفین نو په دې کې هغه حق طرف ته چې دعوت کوي د هغوی بیان دی للذین د هغه کسانو د پاره استجابوا لربهم چې حکم منلی د خپل رب الحسنى جنت دی الحسنى جنت دی د هغه کسانو د پاره چې د خپل رب حکم منلی دی الحسنى جنت دی والذین او هغه کسان دا اوس هغه دوی مړل زګونو والا او هغه کسان لم یستجیبوا له چې حکم نه دی منلی د الله لو ان لهم کچرت شید دوی د پاره ما هغه څه فی الارض چې په ځمکه کې دي جمیعا ټول دا د ځمکې ټول سامانونه دوی له ورکړی شي ومثله او د دې په مثل نورم ورکړی شي د دې دنیا په یو چند نورم ورسره شي لفتدوا به نو دوی به په بدله کې ورګي دوی به الله له وایي چې ای الله دا هر څه واخله خو موږ لا عذاب مه راکوه موږ د عذاب نه بچ کړه خو صورت مایدی کې ورسره ذکر دی ما تقبل منهم قبول به تې نشي ګورې دوی به الله له په فدیه کې ورکوي خو الله یې بیا نه قبلوي دا اسی یو مثال الله بیانوي قیامت کې ګوره مالونه نشته دنیا نشته خو اسې مثلا الله وایي که چېرته یو انسان له دنیا ورکړی شي ټوله او د دې په مثل ولا الله نورم ورکړي نو دا ټول به الله له ورکړي چې ای الله دا واخله خو ما د عذاب نه خلاص کړه الله وایي نه اولئک دا کسان لهم د دوی دپاره سوء الحساب ناکاره حساب دی ناکاره حساب دی له ویلی کېږي چې الله مناقشه وکړي چې الله وایي دا کار دی ولې کړی دی د ولې جواب بیا ګران دی یو حساب یسیر دی ګوره الله به د مؤمنانو سره حساب یسیر کوي آسان حساب حساب یسیر دی له وایي چې الله به دله وایي چې ای انسانه دا عمل دی کړی خو د ولې پوښتنه درنه ونه کړي چې دا ولې دی کړی صرف دله عرض وکړي چې دا کار دی کړی زه بخلی یم نو الله مؤمنانو سره حساب یسیر کوي الله دې موږ سره حساب یسیر وکړي اولئک دا کسان لهم سوء الحساب د دوی دپاره ناکاره حساب دی مناقشه ومأواهم او زید دوی جهنم و جهنم دی و بئس المهاد او ډیر بد زیده تیار کړی شوی دا جهنم افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعما په دې آیت کې دوه قسمه خلق الله بیانوي یو هغه کس دی چې قرآن کریم د الله د طرف نه حق کتاب غني چې دا د الله حق کتاب دی او بل کس ړوند دی چې هغه حق نه ګوري الله وایي دا دواړه برابر دي نه لکه څنګه چې مخکې بیان وشو چې یو داعي د حق دی او یو مخالف دی برابر نه دي دغه شان دوی برابر نه دي افمن آیا هغه څوک یعلمو چې یقین کوي علم په معنا د یقین سره چې یقین کوي انما انزل بېشکه هغه کتاب چې نازل شوی دی په تا باندې من ربک ستا د رب د طرف نه الحق دا رښتیا دی حق دی کمن الله وایي دا کس په شان ته د هغه چا دی هو اعما چې هغه ړوند دی هغه کس چې هغه یقین لري چې دا کتاب حق دی قرآن کریم حق دی نو کمن دا په شان ته د هغه چا دی هو اعما چې هغه ړوند دی یعنی نه دی دا دواړه سره برابر نه دي یو هغه سړی دی چې هغه د الله کتاب مني او بل هغه دی چې ړوند دی د الله د کتاب نه د الله کتاب ولا نه ښکاره کېږي ټي ولا ښکاره کېږي او دغه شان د ګناه شیونه ولا ښکاره کېږي خو لیکن د الله کتاب ولا نه ښکاره کېږي ړوند دی انما يتذكر یقینا نصیحت قبل اولو الالباب خالص عقل والا چاله چې الله خالص عقل ورکړي هغوی نصیحت قبلی هغوی د قرآن نه فایده اخلي کم خلق چې د قرآن نه فایده نه اخلي نصیحت نه قبلی د دوی عقلونه خالص نه دي د دوی په عقلونو باندې د خواهشاتو پردي خري شوي دي خیرې پې پروت دی خیرې الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق لس صفتونه بیانې د نیکانو خلکو یو صفت بیان شو چې اولو الالباب اوس نور صفتونه الذين دا هغه کسان دي دا اولو الالباب دا هغه خلق دی یوفون بعهد الله چې پوروالی کوي د الله په وعدو ولا ينقضون الميثاق او نه ماتوي لوزونه الله سره چې کوم لوزونه کړي دي هغه نه ماتوي قرآن کریم کې چې څومره احکام دي بس دا د الله لوزونه دي ځکه موږ په قرآن باندې ایمان راوړی دی نو قرآن کې چې د څومره کارونو الله امر کړی دی دا به معنی دا الله سره لوز تا وکړو او چې د څومره کارونو نه الله منع کړی دی د هغې نه به ځان ساتي دا تا لوز ته وایې چې قرآن کریم د الله کتاب دی ما په ایمان راوړی دی نو دې خو دا مطلب نه شي بس ما په ایمان راوړی نور خلاص ایمان چې دې پرې راوړی د ایمان دا معنا ده چې الله وایي دا کار وکړه اوس به یې کې چې الله وایي دا مه کوه اوس به یې نه کې ایمان دې پرې راوړی دی که دا لوزونه دي والذین یصلون ما امر الله دا نور صفات
والذین او دا مؤمنان هغه کسان دي یصلون چې دوی پیوسته کوي ما هغه شی امر الله به چې الله امر کړي په هغې سره ان یوصل د پیوسته کولو، یعنی الله چې د کوم شي پیوسته کولو امر کړي دوی پیوسته کوي، د خپلوانو سره رشته پالل، د مؤمنانو د جماعت سره یو ځای کېدل، دا مراد دی خپلولي پالي ښه. ويخشون ربهم او دوی یریږي د خپل ربنا، ويخافون او یریږي سوء الحساب د ناکاره حسابنا چې الله سره سخت حسابونه کوي. والذین او دا هغه کسان دي صبروا چې دوی صبر کړی دی، صبر په درې قسمه دی، درې واړه قسمونه دلته داخل دي. دوی صبر کړی دی ابتغاء وجه ربهم د پاره د لټولو د مخ د خپل رب، صبر د څه شي د پاره کړی دی؟ د پاره د لټولو د مخ د خپل رب، دې د پاره صبر کړی دی چې الله د خپل مخ دیدار مونږ راکړي، چې زه د الله مخ وګورم. مخ د الله دې ته متشابهات وایي، د الله مخ شته څنګه دی، نور د الله د شان سره چې څنګه مناسبي، حقیقت او کیفیت مونږ له معلوم نه دي، بس لفظي معنی معلومه ده چې مخ. واقاموا الصلاه او دوی پابندي د مانځ کوي، وانفقوا دوی خرج کوي مما د هغه مال نه رزقناهم چې موږ ورکړی دی، سرا په پټه وعلانیتا او په ښکارا، دوه قسمه خرچې کوي، کله یې پټې کوي او کله یې ښکاره کوي. د ضرورت په بنا باندې کله نه کله خرچه ښکارم پکاري، لکه کله ترغیب مقصد نور خلکو له ستا دا مقصد که زه اوس خرچه وکړم چندې کې پیسې واچوم نور خلک به یې وګوري هغوی به یې واچوي، نو د ترغیب په نیت باندې کله نه کله ښکاره پکاري او عام وختونو کې پټه پکاري. ويدرؤون او دوی دفع کوي بالحسنة په ایمان سره السیئة سزاګانې، یو معنی دا ده دوی دفع کوي بالحسنة په ایمان قبلولو سره السیئة عذاب، چې ایمان قبلی نو الله تینا عذاب لري کوي که نه. دویمه معنی دا ده ويدرؤون او دوی دفع کوي، دوی ختمی بالحسنة په دعوت سره السیئة ګناهونه، چې د دعوت کار کوي نو په دعوت سره الله پاک ګناهونه ختمی ښه. نو ويدرؤون او دوی دفع کوي بالحسنة په نیکو اعمالو سره السیئة ګناهونه. اولئک دا کسان، یو معنی دا هم ده چې دوی ختمی بالحسنة په نیکو اعمالو سره السیئة ګناهونه، یعنی کله چې تینا ګناه وشي فورا ورپسې نیک عمل وکړي نو بس الله یې د دې نیک عمل په برکت سره هغه ګناه ختمه کړي، لکه سورة هود کې تیر شو که نه ان الحسنات یذهبن السیئات. اولئک دا کسان لهم د دوی دپاره عقبت دار ښایسته انجام دی د کور رستنی، الله وی دوی دپاره ښایسته انجام دی، ښایسته انجام یې دا دی جنات عدن جنتونه د همیشګرۍ دي، یدخلونها چې دوی به هغې له داخلیږي، ومن صلح او چا چې موافقت کړی د دوی سره من آبائهم د دوی د پلرونو نه، وازواجهم او د دوی د بیبیانو نه، وذریاتهم او د دوی د بچو نه. الله وی دا مومن به په خپلم جنت لذي، او چا چې د دوی سره عقیدی کې برابر والی کړی دی پلرونه زامن او ښځې، دا به مو سره الله جنت له داخل کړي د مومن انسان سره د هغې د خوشحالولو په خاطر، خو چې عقیده د ایمان وی ګورې. ومن صلح او چا چې دوی سره موافقت کړی په عقیدې کې من آبائهم د دوی د پلرونو نه، وازواجهم او د دوی د بیبیانو نه، وذریاتهم او د دوی د بچو نه، والملائکة یدخلون او ملائکه به داخلیږي علیهم په دې جنتیانو باندې من کل باب د هرې دروازې نه، د هرې دروازې نه به ملائکه راځي او څه به وایي سلام علیکم. یقولون لفظ دلته مقدر دی، یقولون دا ملائکه به وله وایي سلام علیکم سلام دی په تاسو، د جنتیانو له به وایي السلام علیکم، جنتیانو څال دی سلامونه به پرې واچوي سلام علیکم سلام دی په تاسو، یو معنا دا ده. بله معنا دا ده سلامتیا ده په تاسو باندې، تاسو الله د هر قسم آفت مصیبت غم او تکلیف نه سالم او بچ ساتلی استی. جنت کې غمونه نشته، تکلیفونه نشته، مرض نشته. سلام علیکم بما په سبب د دې صبرتم چې تاسو صبر کړو، نن په تاسو باندې سلامتیا ده، ولی په سبب د دې صبرتم چې تاسو صبر کړو. صبر په درې قسمه دی ښه، یو صبر دار چې تکلیف او غم در باندې راغی صبر بکې الله لبه متوجه کیږي، چغې او فریادونه به نه کوي. دویم صبر دار چې الله د کومو نیکو اعمالو امر کړی په هغې به صبر کوي. الله وایي چې دې ګرمۍ کې روژه ونیسه صبر به پې کوې، الله وایي جهاد له لاړ شه صبر به پې کوې، الله وایي چې زکات ورکه ډېر روپۍ در باندې کېږي صبر به کوې، دې له ویلی کېږي صبر علی الطاعات. دریم صبر دار چې د ګناهونو نه ځان ساتل، الله وایي شراب مسکه،
زړه دې ولکیږي ځان به صبرې کنه الله و اغلا مکوا غیبت مکوا دروغ مو ویوا چغلی مکوا نو دې دروغ نه بزان صبرې خه نو جنتیان ولدا ملائکی وی سلام دې پتا سو باندې په څو واجه بما صبرتم په سبب د دې چې تاسو صبر کړو درې واړه قسمونه د صبر فنعم عقب الدار نو ډېر خدای انجام د کور رستنی د جنت ډېر خسته انجام دی والذین ينقضون عهد الله دا اوس دوی مډاله ده هغه خلک چې هغه د دې مقابل دي د دوی درې صفاتونه بیانوي والذین او هغه کسان ينقضون عهد الله چې ماتي وعده د الله من بعد میثاقه رستا د مضبوطوالي د هغینا ويقطعون او دوی قطعي ما هغه شی امر الله به چې الله امر کړي په هغه ايوس ولد یوځه کولو یعنی خپلوانو سره خپلولی نه پالي ويفسدون في الارض وپزمکه کې فساد خوري اولئک دا کسان لهم اللعنه د دوی د پاره لعنت ده ولهم او د دوی د پاره سوء الدار دې ناکاره کور ده د دې تفصیل په سوره بقره اولی سپاره کې بیان شوی الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر د دې زنه څلورم باب شروع کیږي 22 نمبر آیت پورې پدې کې زورنی دي مشرکین لا او بشارت ده مؤمنانو د پاره زیره ده او د هغوی د بازي سوالونو جوابونه دي چې د نبی عليه الصلاه والسلام نه کړیو او اخره کې تسلی د نبی عليه الصلاه والسلام لا الله يبسط الرزق پدې کې یو سوال جواب هم دی زورنم ده سوال دار چې الله دې مشرکان او کفار له دومره مالونه ولي ورکړي دي دوی د الله حکم نه مني شرک کوي کفر کوي ظلمونه کوي او الله به د صفر اخیره وړي ده مالونه د دوی سره ډیر دي پیسې دوی سره دي او دغه شان تجازونه ټانګونه او قوت او طاقت هم د دوی سره دي خصيحت مندم دي الله جواب کوي الله يبسط الرزق الله فراخ کوي رزق لمن يشاء او چاله چې خو خشي ويقدر او تنگي د رزق فراخي او تنگول دا خود الله په لاس کې دي کچاله الله رزق ډیر ور کړی دی مال ډیر ور کړی دی نو دا د دې خبرې نه ده چې دا کامیاب دی او دا د دې نه ده چې دا انسان په حق دی دا خو امتحان دی الله پاک نه کله فاسقان او فاجران لزیات ور کوي اکثر نیکان خلک چې غریبانانی نو الله يبسط الرزق الله فراخ کوي رزق چاله چې خو خشي ويقدر او تنگي وفرحوا او دوی تکبر کوي دلته فرح البطیر دی لویغه دوی لوی کوي بل حیات الدنیا په ژوند دنیوي د دنیا په ژوند باندې دوی لسان لوی ښکار کیږي چې ولا ما سره خو گاډه دی ما سره خو بنگله ده ما سره خدا دی اغه دی نو دوی لوی کوي بل حیات الدنیا په ژوند دنیوي وما الحیات الدنیا او نه د ژوند دنیوي په الاخرت په مقابل د اخرت کې الا متاع مگر لګه فائدہ د الله وی ګوره نه د ژوند دنیوي په الاخرت د اخرت په مقابله کې متاع مگر د سلک سامان لږه شانته فائدہ ده او بس ختم بشي یقیني خبره ده د دنیا فائدې او سامانونه که ارڅوم را ډیر شي خو یو څو کاله بینو زیات نه څل کاله به ژوند شي زه استبدنه پاتې شي او د آخرت ژوند چې دی خو بیا نه ختمېدونکی دی کنه امام غزالی رحمه الله هغه مثال ذکر کوي وای که چېرته دا ټوله دنیا د ځمکې نه تر اسمان پورې چې دا څومره خلا ده وای که دا ټوله د غوښو د دانو نه ډکه شي او زر کاله بعد یوه مرغۍ راځي او د دې نه یوه دانه صرف اخلي صرف یوه دانه او بیا زر کاله بعد راځي بیا د دې نه صرف یوه دانه اخلي نو چې زر کاله بعد راځي او یوه دانه اخلي یو داسې وخت به راشي چې دا ټولې دانې به ختم شي یو داسې وخت به راشي لیکن د آخرت زندگی هغه نه ختمېږي څه عجیبه مثال یې ویلی دی نو الله وی چې ګوره نه دی ژوند دنیوي فی الاخرت د آخرت په بدل کې الا متاع مگر لږه غوندې فایده ده نو د دې لږې فایدې دپاره د آخرت هغه نه ختمېدونکی ژوند خرابول نه دي پکار ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آية من ربه دی آیت کې بل زجر دی چې دی مشرکانو به د نبی علیه الصلاة والسلام نه د خپلې خوښې معجزې غوښتې چې موږ کومې معجزې غواړو دا پیش کړ نو الله وی دا خو د پیغمبر په اختیار کې نه دي کنه
ويقول الذين وای هغه کسان کفروا چې کفر کړي لولا انزل عليه ولن نازلېږي پتی پیغمبر باندې آیت معجزه من ربه د خپل رب د طرفنا قل وی پیغمبر ان الله يضل بشك الله گمراه کوي من یشاء چاله چې خو خشي ويهدي او الله هدایت کوي الیه خپل ځان طرف ته من اغه چاله اناب چې څوک الله لور ګرځي الله هدایت چاله کوي الله هدایت کوي الیه خپل ځان طرف ته من اغه چاله اناب چې چا کې څه طلب د حق پکې ګوره هر چاله الله هدایت نه کوي خ طلب پزان کې پیدا کا لټه او د حق نبی بدل الله هدایت کوي ګوره بی دینی چې دا انسان لکور ل خپل راضي ته ناسو سه بی دینی بدل راشي بی دینه بشه شیطان در سره د نفس در سره د ګناه کې د اخته کوي خود دین چې د هغه کور ل خپل ناراضي پدی پسې بچ کې لټه بکې طلب بکې کوشش بکې زیب ور پسې لګ ور پسې خوځيږي نو الله هدایت کوي الیه خپل ځان طرف ته من اغه چاله انا بچ ورګرځي الله لا چې چا کې انابت وي انابت طلب د حق لوي الذين ها کسان امنوا چې ایمان راوړې وتطمئن قلوبهم او تسلی اخلی زړونه د دوی به ذکر الله د الله په ذکر هغه کسان چې ایمان راوړې دي او تسلی اخلی مطمئن کیږي زړونه د دوی به ذکر الله د الله په ذکر الا خبر شي بذکر الله خاص د الله په ذکر باندې تطمئن القلوب تسلی اخلی زړونه سکون ملاویږي زړونو له پچشي باندې د الله په ذکر باندې بعض خلک وي یاره زړه مې ډیر خفه دی وي هیڅ هم نشته خو زړه مې تنگ دی نو بس که زړه خوشاله ول غواړي د الله ذکر وکړه حدیث کې راغلی نبی علیہ السلام وی کله نه کله په ما باندې ساډوبې راشي دا زړه مې وي خفش نو نبی علیہ السلام وی ز سل کارته استغفار ویم استغفر الله نو هغه ساډوبې مې ختم شي زړه مې الله جوړ کی نو زړونو له سکون او آرام چې ملاویږي هغه پسندرو باندې نه ښه هغه په ډرامي او په فلم باندې نه چې دوی وی چې خپل سات په تیرا وزړه خوشاله او زړه په دې سره نه خوشاليږي الا خبر شي بذکر الله خاص د الله په ذکر باندې تطمئن القلوب سکون رسیږي زړونو لا تسلی رسیږي زړونو لا ذکر الله مشهور معنا امدغه ده دویمه معنا ادم د دویم مقصد چې د الله په ذکر سره څه معنا یعنی په قسم کولو سره زړه مطمئن کیږي کله دی وسړی په یو خبره کې شکی خو چته ولا قسم او کې نو زړه مطمئن شي کنه نو ذکر الله نه مراد قسم په نوم د الله یا بل معنا دار چې کله یو مسله ته بیان کی او ذکر الله یعنی دلیل ور سره پیش کینو د سړی زړه په مطمئن شي کنه او چې بی دلیل بیان نو سړی زړه په سي وبډی رنس کی وہی نہ دنیا سے نہ دولت سے نگر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے نہ په دنیا سره نه په دولت سره او نه په کورونو آبادولو سره زړه له سکون ملاویږي د الله په یادولو سره الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب هغه کسان چې ایمان راوړي او عملونه کړي دي نیک طوبى لهم خوشالي ده د دوی لپاره وحسن مآب او ډېر خسته زید ورګرځېدو ده د ورګرځېدلو د لپاره خسته زی الله الته تیار کړی دی منګه په دنیا کې د خسته زی د پلټه کیو چې ځان له خسته زی پیدا کو خور پیدا کو خو بنگله پیدا کو الله وي خسته زی متا سول الته خیر وحسن مآب او خسته زید ورګرځېدو ده كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك كذلك دغشان دي آیت کې صداقت د نبی علیہ السلام ذکر کړي دغشان ارسلناک تمنګ را لګلې فی امه پدی امت کې قد خلت یقینا تیر شوی من قبلها د دین مخکې امم نور امتنا امم د امت جمع ده لتتلو علیهم د دې د پاره چې ته بیان کې په دوی باندې الذي هغت اوحینا الیک چې مونږه تعالی وحی کړی دا وهم یکفرون بالرحمن او دوی کفر کوي پر رحمان ذات دوی د رحمان ذات د صفت نه مانی دوی بویل وی رحمان چې دی هغه مسیلمه الکذاب رحمان د یمامی به ورته ویلو بس الله نه بغیر بل چا د پاره د صفت ثابتې دوی کفر کوي پر رحمان ذات قل اے پیغمبر هو ربی دغ الله زما رب دے لا اله الا هو نشته دے حقدار د بندګۍ مگر دغه یو الله دے علیه توکلت پدغه الله میزان سپارله و الیه متاب او دغه الله طرف ته زما ورګرځیدل دی الله له ورګرځم
ولو ان قرآنا سيرت به الجبال. په دې آیت کې د مشرکینو د څه سوالونو جواب نه دی. مشرکان وویل ای پیغمبره موږ به تا اله ومنو چې ته دا غرونه د مکې د ځمکې نه ختم کړې او دا مکه اواره شي. دویم دا چې دا ځمکه وچوي او د دې نه نهرونه او چینی راوځي. مکې کې نهرونه او باغونه دا شی نه نشته دی. دریم دا چې مړي را ژوندي که چې موږ ورسره خبرې وکړو. دا اعتراضونه کول، دا سوالونه کول چې دا کارونه وکړو بس بیا به در باندې موږ ایمان راوړو. نو الله جل شانه جواب کوي چې ګوره که چېرته د قرآن په واسطې سره الله وایي دا ټول کارونه موږ ومکو، ځمکه د مکې چې د هغه اواره شي، غرونه ترې ختم شي او ځمکه څیرې شي او چینی او باغونه را پیدا شي او مړي هم را ژوندي شي، دوی سره خبرې هم وکړي، خو الله وایي دوی بیا هم ایمان نه راوړي. دا ضدیان خلک دي، دا صرف یوه بهانه نیولې ده. نور د نبی علیه الصلاة والسلام حقانیت دوی له معلوم و، ځکه نبی علیه الصلاة والسلام 40 کاله د پیغمبرۍ نه مخکې دوی سره تیر کړي. دوی ولا لقب ورکړی چې ته صدیق او ته امین، ته رښتونی انسان امانتدار، دا ولا القاب دوی ورکړي. خلکو به امانتونه اړول، نبی علیه السلام سره به یې کېښودل. 40 کاله زندګي ولا معلومه وه چې نه مکتب لوستی دی، نه تعلیم شته دی او دا رقم کتاب راوړي. نو دوی له د نبي علیه الصلاة والسلام حقانیت معلوم و، خو دا یو ضد کې راغلي و، کله یوه بانه کوه کله بله بانه کوه، کار یې د لاسه کېږي نه او بیا بانې جوړوي. ولو ان قرآنا که چرته قرآن سیرت به الجبال روان کړی شي په دې سره غرونه، دا غرونه روان شي دې ځای نه ختم شي، او قطعت به یا قطع کړی شي اوچولی شي په دې سره الارض ځمکه قطع کړی شي یعنې اوشکولی شي او چینې ترې راوځي، او کلم به یا خبرې وکړی شي په دې سره الموت د مړو سره. که دا ټول کارونه وشي لما آمنو، جزا یې پټه ده، لما آمنو نو دوی بیا هم ایمان نه راوړي، ایمان نه راوړي. بل لله الامر، بلکې خاص الله لره دی اختیار جمیعا د ټولو کارونو، د دوی د ایمان اختیار هم د الله په لاس کې دی. افلم ییأس الذین آمنوا، دی آیت کې الله صحابه کرامو له یوه تنبیه ورکوي. دوی چې کله دا معجزې وغوښتې چې دا کار وکړه دا کار وکړه موږ به ایمان راوړو، نو صحابه و خواهش دا و چې الله که دا کارونه وکړي ښه به چې دا خلک مؤمنان شي، په ایمان کې داخل شي. نو الله جل شانه وایي ای مؤمنانو تاسو له دا معلومه نه ده اوسه پورې، که الله غوښتلی ټولو خلکو له به یې هدایت کړی وي، خو د دې خلکو هدایت په قسمت کې نشته، دا د هدایت والا نه دي، دا صرف یوه بهانه ځان له لټوي. افلم ییأس الذین، دلته ییأس په معنا د یعلم سره دی، ناامیدي دلته په معنا د علم سره ده. افلم ییأس الذین، آیا نه دي پوه شوي هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړی دی، مؤمنان پوه نه دي په دې خبره. لو یشاء الله، که غوښتلی الله لهدی الناس، نو خامخا هدایت به یې کړی وی جمیعا ټولو خلقو له، که د الله خوښه وی ټولو خلقو له به یې هدایت کړی وی، خو د دوی په قسمت کې هدایت شته نه دی، الله لیکلی نه دی. ولا یزال الذین کفروا تصیبهم، په دې آیت کې اوس تخویف دنیوي دی، د دنیا یره بیانوي کفارو له. ولا یزال الذین، او همیشه وي هغه کسان کفرو چې کفر یې کړی دی، تصیبهم چې رسیږي به دوی له، بما په سبب د هغه څه صنعو چې دوی کړي دي، دوی له به رسیږي څه شی؟ قارعة افت، قارعة ټنګونکې عذاب چې زړونه د دوی به وټکوي. قرع اصل کې ویلی کېږي ټکولو ته. نو الله وی همیشه دي هغه کسان چې کفر یې کړی، تصیبهم رسیږي به دوی له څه شی به رسیږي؟ قارعة زړه ټکونکې افت، بما په سبب د دې صنعو چې دوی کړي دي، د دوی د اعمالو په وجه دوی ته به رسیږي، بما صنعو په سبب د خپلو اعمالو، قارعة افت چې زړونه به ټکوي. او تحل، یا به نازلیږي قریبا نږدې، من دارهم د دوی د کلي سره، یعنې د دوی د کلي سره نږدې به عذاب راشي. عذاب چې دی هغه کله ناکله په دې مجرمانو الله راوړي، همدې مجرمانو له الله سزا ورکړي، او کله ناکله په یو مجرم قوم باندې سزا را نشي، په بل مجرم باندې الله راوړي، دې الله عبرت ورکړي. یو ځای کې زلزله راشي، د نورو خلکو له الله وایي تاسو سم شئ، ګورئ دغسې زلزله په تاسو هم راوړی شم. بعضې ځایونو کې ځمکه کیني خلک پکې ډوب شي، نن سبا هم کله ناکله داسې کېږي که نه. نو الله دې خلکو له عبرت ورکوي. نو او تحل، یا به نازل شي دا عذاب قریبا نږدې، من دارهم د دوی د کلي سره، په بل کلي به راشي. حتی تر دې پورې یوعد الله چې راشي وعده د الله، یعنې قیامت. ان الله لا یخلف المیعاد، بېشک الله خلاف نه کوي د خپلې وعدې. ولقد استهزئ، په دې آیت کې تسلی ده
چې پیغمبر دا خلک تا پورې خنداګانې کوي ریشخند در پورې وای خو خفه کېږه ځکه مو چې ستا نه مخکې چې کوم پیغمبران راغلي هغوی پورې هم دا کیسې خلکو کړې وي هغوی صبر کړی نو ته هم کوه ولقد استهزئ او یقینا ټوقې کړی شوي دي برسول په پیغمبرانو پورې من قبل کستانه مخکې فاملیت نو ما مهلت ورکړ للذین هغه کسانو لکفرو چې کفر یې کړی ما ولا مهلت ورکړ ثم اخذتهم بیا مې راونیول فکیف کان عقاب نو څنګه شو عذاب زما افمن هو قائم على كل نفس دې ځنه پنځم باب دی 30 نمبر آیت پورې پدې کې زورن دي مشرکین ولا او تخویفی اخروی دی او دغه شان زیره د مؤمنانو د پاره او دلیل نقلی ذکر کیږي د حق پرستو اهل کتابونه او ترغیب د قرآنی کریم له نو اول آیت کی زورن ادا د مشرک د پاره افمن آیاها غزات هو قائم چې هغه قائم دی علی کل نفس په تدبیر د هر یو نفس معنا د صدقه آیا هغه ذات یعنی الله هو قائم چې هغه قائم دی علی کل نفس په تدبیر د هر یو نفس بما کسبت سره د هغه څه چې دا نفس کوي بما کې دا بعد مع په معنا سره مع ما کسبت سره د هغه څه چې دا نفس کوي یعنی ګوره الله هغه ذات دی چې قائم دی په تدبیر د هر یو نفس د هر یو نفس نظام چلی دا غیر لپاره د رزق او د تربیت بندوبست کوي بما کسبت سره د هغه څه چې دا نفس کوي نو د دې بل جز پټ دی کمن هو لیس کذالک هغه ذات چې تدبیر د ټول عالم کوي کمن دا پشان ته د هغه چا دی هو لیس کذالک چې هغه کې د صفاتونه نشته یعنی الله د ټول عالم نظام چلی او ستاسو دا خدایان چې د مشرکانو دوی کې خدا صفاتونه نشته کنه دا دوړه برابر دي په دې خبر تاسو پوه شئ کنه کمن دا پشان ته د هغه چا دی هو لیس کذالک چې هغه دا رقم نه دی یعنی نه دی برابر وجعلوا لله ودوی ګرځولي د الله سره شرکا د برخه والا د برخه والا پیدا کړی دي چې هر چاله خپل خپل نمونه یې قل او ای پیغمبر سموهم تاسو بیان کړئ د دوی کمالونه الله وی ته پیغمبر دوی له سموهم تاسو بیان کړئ د دوی کمالونه کنه دوی کې کوم صفات دي رزق ورکولې شي بچي ورکولې شي مرزونه خکولې شي کوم صفات دي پکې ام تنبئونه یا تاسو الله له خبر ورکوي بما ده هغه څه لا يعلم چې الله له معلوم نه دی په الارض پزمکه کې تاسو الله له خبر ورکوي د هغه شي چې الله له معلوم نه دی چې الله له معلوم نه خو وی بنه کنه چې الله له معلوم نه دی نو څه معنی یعنی شته نه دی مراد ته شرک دی تاسو الله له خبر د هغه شی ورکوي چې الله له معلوم نه دی په الارض پزمکه کې یعنی شرک ام بظاهر من القول یا بسر سری بیان سرا یعنی بی دلیل خبرې کوي بی دلیل لګي استه چې دا د زیړی ذمہوار دی دا د بادو ذمہوار دی دا د بچو ذمہوار دی بل زین للذین بلکې خسته کړي شوی دی هغه کسانو لکفرو چې کفر کړي دي مکرهم بد عملونه د دوی خسته کړي شوی دي کفار له مکرهم د دوی ناکار اعمال کفار ګوره لګي دي د الله مخالفت کوي د الله د پیغمبر مخالفت کوي مؤمنان وجني قسم قسم ظلمونه کوي دا ولا شیطان خسته کړي دي وسدوا او دوی منع کړي شوی دي عن السبيل دني غلارنا ومن او هغه څوک يضلل الله چې الله یې گمراهي فما له من هاد نو نشته د هغه د پاره څوک هدایت کوونکې الله چې څوک گمراهي به ولا هدایت نشي کولای چې الله د چا په قسمت کې نه لیکلي د کور په خوا کې جمعاتي کور سره خوا په خوای جمعاتي او دغه شان د کور سره خوا په خوای مدرسې د وړاندې ځین خلک راضي فائدت یې اخلي خو دې الله قسمت کې نه لیکلي کنه دا نشي غسته د فائدہ نو ومن يضلل الله فما له من هاد الله چې څوک گمراه کې بیا ولا څوک هدایت نشي کولای لهم د دوی د پاره عذاب دی په الحیات الدنیا په ژوند دنیاوي کې دنیا کې مولا الله عذاب ورکړي د ذلت ژوند بتیری خوشحالي به اونې ګوري ها ولا عذاب الاخرته وخامخا عذاب د اخرت اشق دا خو ډیر سخت دی د دنیا عذاب خو آسان دی د اخرت عذاب ډیر سخت دی وما لهم او نشته د دوی د پاره من الله د الله نه من واق څوک بچ کوونکې مثل الجنه مخکې آیت کې یې را بیان شول د آخرت سزا بیان شو اوس په دې آیت کې زیری بیانېږي د قران کریم طریقه دا د زیری او یری دواړه بیانې ښه یو طرف ته تخویفات هم بیانې بل طرف ته بشارتونه زیری مثل الجنه التي
بیان د هغه جنت وعد المتقون چې وعده کړی شوی د متقیانو سره. الله وی بیان داده حال د هغه جنت، مثل الجنت حال د هغه جنت التي وعد المتقون چې وعده کړی شوی د متقیانو سره. حال داده تجری چې بهیږي به من تحتها الانهار، د هغې لاندې نهرونه ولي به بهیږي د شاتو او د شودو او د ګبینو او د شرابو او د اوبو دا ولی به بهیږي. ګیلاسونه به نه وي چې یو ګیلاس او یوه چاټۍ، ولي به رواني بس ته نهرونه، دا سترګې به دې پې مړې شي. اکلها میوې د هغې به دائم همیشئ، وظلها او سوري د هغې به م همیشئ. میوې به م همیشئ او سوري م. د دنیا ونې چې دي هغه میوه ونیسي خو بس چې کله یې بار تیر شي بس بیا شړه پرته، او د آخرت میوې چې د هغه به نه ختمیږي. اکلها دائم میوې به همیشئ، وظلها او سوري به م همیشئ. تلک عقب الذین دا انجام د هغه چا د اتقوا چې تقوا یې کړې ده. دا انجام د چا دی؟ چا چې تقوا کړې ده. وعقب الکافرین او انجام د کافرانو النار اور دی. ګورې کفارو دپاره الله اور بیا تیار کړی دی. والذین آتیناهم الکتاب په دې آیت کې ذکر کیږي دلیل نقلی د حق پرستو اهل کتابونه. والذین او هغه کسان آتیناهم الکتاب چې موږ ورکړی دی کتاب، یفرحون دوی خوشحالیږي بما په هغه کتاب انزل الیک چې نازل شوی دی پتا. چې کوم نیکان اهل کتاب دي هغوی خوشحالیږي په هغه کتاب چې کوم پتا نازل شوی دی. د کتاب په نازلېدلو باندې خوشحالیږي. مسلمان سړی چې د الله د کتاب درس اوري خوشحالیږي، خفه کیږي به نه. ومن الاحزاب او بعض د ډلونه من هغه څوک دی یونکرو چې انکار کوي بعضه د بعض حصې د دې کتاب نه. بعض خلک د دې کتاب د بعض حصې نه انکار کوي. هغه بعض حصه چې کوم کې د توحید مسله بیان شوې ده، چې کوم د دوی د خواهش نه خلاف هغې نه انکار کوي. قل وی پیغمبر انما امرت ما امر شوی دی ان اعبد الله چې زه بندگی خاص کم د الله د پاره، ولا اشرک به او شریک به نه جوړوم د الله سره. دا د دې ما انزل الیک خلاصه ده، دا د دې کتاب خلاصه ده چې زه به د یو الله عبادت کوم، شریک به نه جوړوم. الیه ادعو دغه الله طرف ته برابللکم و الیه مآب او دغه الله طرف ته زما ورګرځېدل دي. کار مې دا دی دی الله له خلق را بلم تر څو پورې چې ژوندی یم. و الیه مآب او دغه الله له به ورګرځم چې کله مړ شم. وکذلک انزلناه او دغه شان موږ نازل کړی دی دا قرآن حکما د فیصلو دپاره، د شي دپاره هم نازل کړی دی. صرف تلاوتونو دپاره نه ګورو او صرف د قسمونو دپاره نه چې کله د چا سره لانجې کوئ عربي ولكن فصيحة جبا استجبا هذا عربي. يوم بدي جبان زبط العربي غير بدي وجه القرآن الكريم او دریم بدي وجه چې د جنتیانو ژبه به عربي. جنتیان چې په جنت کې خبرې کوي په عربي کې، ټول له الله حدیث پښتانه چې دي هغه هم هلته په عربي کې خبرې کوي. ولئن اتبعت اهواءهم نو د عربی ژبې سره مینه پکار ده. نن سبا موږ او تاسو ټوله توجه انګلیسي له ورکړې ده. د بجلیګر مولوي صاحب خبره ده د غوی موتیزي دې له موږ او تاسو توجه ورکړې ده. کورسونه دي او بس کمپیوټر دی او ساينس دی او لګیا دي سبیم زی ماسپخین هم روان دي صاحب پیټ پتلونیم اچولې او دغه ګنده ژبه زده کوي. نو ژبه زده کول بد نه دي، خو زما مقصد دا دی چې دومره توجه چې سړی انګلیسي له ورکوي نو عربی له ورکوي که نه. الله کتاب چې په کومې ژبې نازل شوی ده، پیغمبر احادیث چې په کومې ژبې نازل شوي دي، د جنتیانو چې کومه ژبه ده دې سره مینه پکار ده. ولئن اتبعت اهواءهم او کتا تابعداري وکړه د دوی د خواهشاتو بعد ما رست د دینه جاءک چراغله د تعالی من العلم علم د قران نو مالکا نبی استاد پار من الله د الله نه من ولی څوک دوست ولا نصير او نه امداد، من ولی څوک دوست ولا واق او نه بچ کوونکې. ولقد ارسلنا رسلا من قبلك د دې ځین شپږم باب د تر اخره پورې
پدې کې د ځنی سوالونو جوابونه دي، تسلی د نبی علیه الصلاۃ والسلام لا تخویف ده او صداقت د نبی علیه الصلاۃ والسلام ده. ولقد ارسلنا رسلا من قبلک، دا د اول سوال جواب ده. مشرکین سوالو کو چې اے نبی علیه الصلاۃ والسلام ستا پیغمبري موږ ځکه نه منو چې ته خو انسان یې، ته خو بشر یې، ستا خو خزم شته، بچی دې مشته، پیغمبر خو ملائکه پکار ده. نو الله جواب کوي الله وی څومره پیغمبران چې موږ دنیا لره لېږلي دي ټول انسانانو خزیم وی بچیمو. ابراهیم علیه السلام خو تاسو منئ کنه چې هغه پیغمبر و. ابراهیم علیه السلام ټول منخه، يهود منو، نصارا منو، مشرکین منو چې ابراهیم علیه السلام د الله پیغمبر و. نو داغي خو خزا وکنه دوه خزی وی، هاجره بیبي او ساره بیبي، زامنی دوله زامنی. نو هغه به تاسو ولې منئ؟ دین خو معلومه شولا چې د پیغمبر بچی وی خزی وی کنه. نو الله ولقد ارسلنا یقینا من را لګلی رسولان ډیر پیغمبران من قبل کستانه مخکی، وجعلنا لهم او من ورکړو او الى ازواجا زنانا خزی و ذریه او بچی، خزیم وی او بچیمو. د یحیی علیه السلام په باره کې راځي چې هغه وعده نو کړي وحصورا دا صفته بیل. وما كان لرسول ان ياتي بآية الا باذن الله. دا د بل سوال جواب دی. سوال داو د مشرکین د خوانه ښا چې مونږ په ناحق یو نو عذاب را باندې راوړه کنه. نو جواب کیږي چې د عذاب د پاره سوال داو چې ته مونږ له یو معجزه ولې نه پیش کړي، چې ته پیغمبر یې ونه خو مونږ له پیش کړي چې دا کومه مونږ غواړو. اسه خو نبی رسول الله ډېر معجزې ورکړي، علماء په کتابونو لیکلي تقریبا 300 معجزات الله نبی رسول الله ته ورکړي. خصائص کبرا یو کتاب په لیکل شوی دی، غالبا جلال الدین سیوطی صاحب لیکلی دی. نو ډېرې معجزې الله ورکړي وي نبی رسول الله، خو دوی به د خپل خوخه خودلې. نو الله جواب کوي وما كان لرسول، ندی ممکن د یو پیغمبر د پاره ان یاتی بآیه چراوړي یو معجزه الا باذن الله، مگر د الله په اجازه سره به راوړي. لکل اجل کتاب، د هر نیټه د پاره لیکل شتا. دا د بل سوال جواب دی چې عذاب په منکل راځي. نو جواب کیږي لکل اجل، د هر نیټه د پاره کتاب لیکل شتا. الله لیکل کړي د لیکلو نه مخکې ناراضي کنه. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب. يمحو الله ورانی الله ما يشاء چې خوښي ويثبت او پاتې کوي. د دې آیت څو مقصد دي خدام لګران آیت دی ګوره. ورانی الله ما يشاء هغه چې خوښي د الله ويثبت او پریدي. د دې یو معنا دا د بعضی احکام الله منسوخ کی ختم کی او بعضی پریدي نه منسوخ کی. یو معنا دا ده. دویمه معنی دا ده چې ورانی الله بعضی شینا او یثبتو پریدي. دا مقصد دی چې الله جل شانه کله نا کله د انسان د پاره په تقدیر کې یو شی لیکلی، خو د دې انسان د دعا په برکت سره یا د بل څه وجنه الله هغه وران کې ختمي. او بعضی کارونه دي چې الله پریدي هغه نه ورانی، بعضی شینا الله د تقدیر نوران کې ختمي کې او بعضی الله په تقدیر کې پریدي. تقدیر په دوه قسمه دی ګوره. دا مسله ځکه یو له تقدیر مبرم وي چې اټکل فیصله د الله چې بس دسی وکیږي دینه بغیر بل نه کیږي، په دې کې خو هیڅ تبدیلی نه راځي. او یو له تقدیر معلق وي. تقدیر معلق دا معنا ده چې الله جل شانه لیکل کړی دي چې اے انسان کتا دا کار دسی وکړو دسی بدر سره کوم، که دسی دونه کړ دسی بدر سره کوم. مثلا ته مریض شولې، الله په تقدیر کې تعالی لیکلی دي که چرته تا علاج وکړو، لاړې ډاکټر لا دوا دې وکړه نو تعالی به شفا زر درکمه، کدی اون کړه کړيږي. الله په تقدیر کې تعالی دا لیکلی دي. نو که اوس تلاړې او ډاکټر نه دینو سواغستل الله بدل شفا زر درکې کله نړۍ کړيږي. به مثلا یا تعالی الله په تقدیر کې لیکلی دي چې زلزلہ رااله، مثلا کتا منډه اوهله نو زبد دینه بچ شمه، او که منډه دیونه والا الله بدل تقدیر کې لیکلی چې بچ کېږي بنه. نو اوس کته منډه وی الله به دې وساتي کنه نو کوټه به در باندې راوغورځي. بعض خلک دا وایي کنه چې یاره زلزلہ راشي نو بس منډه چی شي لای، خو چې تقدیر کې د څه شي لیکلی یا به در رسیږي کنه. نو خدام د تقدیر بیان ده کنه. الله تقدیر کې دام لیکلی چې منډه دیواله نو خلاصې بدل درکوم، دام تقدیر دی کنه. عمر فاروق رضی الله عنه یو پیرا غزا د پاره مرګړي ورسره، نو کوم ځای چې تل د غزا د پاره خبر شو چې هغه ځای کې مرض خور شوی دی، وبا خور شوی دی. عمر فاروق صاحب صحابه سره مشوره وکړه چې څنګه وکور شو کو ورنشو، چا مثبت رائے ورکړو چا منفي، خو بل اخر فیصله پدې وشو چې نزو.
نو ابو عبیده بن جراح رضی الله عنه غالبا که معاذ بن جبل سے برا پاتې نیوکه په وکړه چې ګور ته اوس د تقدیر نه تخته کله زمونږ د پاره په دغه ځای کې مرګ لیکلې خو مړ بو شو کنه او کله زمونږ د پاره مرګ نه لیکلې نو نه بمړ کی ګولې نو زوی چې لړ مقصد دا چې زو تقدیر نه منګه بچ کې دي نو عمر فاروق رضی الله عنه ولڅوي وينفر من قدر الله الى قدر الله من د الله د تقدیر نه تخطو د الله تقدیر سمانا دا هم د الله تقدیر دی کنه الله په تقدیر کې موږ لیکلی چې د غزا لمزه نو بچ بشه دا هم د الله تقدیری خبر دغه له تقدیر معلق وي چې الله ور سره لیکل کړي کده سي د وکړو د سي بکیږي نو يمحو الله راني الله ما هغه يشاء چې خو خیشي د تقدیر نه ويثبت او بعضی خبرې پکې پریدي په تقدیر کې دله کتاب المحو والاثبات وي او دا الله ملائکه لمور کړي دي لکه یو حدیث کې راغلي دي چې په دعا سره تقدیر بدليږي دا حدیث کې شته ګوره نو هغه تقدیر نه دغه تقدیر مراد دی ښا چې الله ویل ک دعا د زمانہ او غختلا مشکل به حل کم کدي اون غختلا کړيږي الله ویل ک دعا د زمانہ او غختلا مریض به ختم کینی بس نه به حکومت نو دغه ویل کېږي تقدیر بدلیدل دغه نه مراد تقدیری معلق دی او هر چې تقدیر مبرم دی هغه کې تبدیلی ناراضي وعنده او خاص د الله سره الكتاب اصل د کتابونو د دین مراد لوح محفوظ دی چې پاغي کې تقدیر مبرم لیکل شوی دی هغه کې تبدیلی ناراضي ګوره واما نرينك دا تسلید نبی علیہ السلام لا واما نرينك یا بمنګ او تعالی بعض الذي بعض هغه عذاب نعدهم چې منګې د دوی سره وعده کو یعنی ته به وګوره په خپل ژوند او نتوفینک یا بمنګ تا وفات کو بیا او په عذاب راشي فانما عليك البلاغ بشک پتا باندې رسول دی وعلينا الحساب او په من باندې حساب دی اے پیغمبر استا وظیفه دار چې خلق الاحکام ورسو حساب په من باندې دی په دې آیت کې تسلی د نبی رسول الله لخوا چې من به دوی له سزا ورکو اولم يروا اننا نأتي الارض ایا نګوري دا کفار اننا نأتي الارض چې بشک من غرا تک وزمکلا ناقصها كما من اطرافها ده غید طرفنا الله وي من غرا تک وزمکلا کما وي طرفنا د دې څه مطلب دی د دې یو مطلب دا دی چې الله جل شانه د کفار زمکه کامي چاله ورکه مؤمنان فتح کوي زین فتح کوي د مؤمنانو په ملکیت کې داخليږي د کفار زمکه الله کامي خا منګرا تک زمکه لا منګه کمو من اطرافها دا غید طرفنا یو معنی دام د چکل ناکل زمکه باندې الله سیلاب او قر راوړي هغه زمکه زی استخراب شو برباد شي نو کومواله ده او یو مقصد دا هم دی چې الله نیکان صالحین بندگان واخلي نو دا د زمکه کمی شو دا د شو لکه د ازمکه چې کم شو چې د کم زینا الله صالحان او نیکان بندگان ختم کی والله يحكم والله فیصله کوي لا معقب نشته څوک رسته کون کې له حکمه د الله د فیصله د الله فیصله څوک رسته کولای نشي وهو د الله سریع الحساب زر حساب کون کې دی وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا وقد مكر الذين يقينا چلول جوړ کړو من قبلهم مخکد دي کفارنا دي کې تسلی د نبی رسول الله چې ستا دا قوم ستا مخالفتونه کې دا شان مخکنوم کړیو الله و انجام ولید کنه وقد مكر الذين يقينا چلول کړو من قبلهم د دوی مخکنو خلقو فلله نو خاص د الله په اختیار کې دي المکر جميعا مکرونه ټول مکرونه د الله په اختیار کې څه مطلب یعنی که انسان ارڅومره تدبیرو کې او منصوبه جوړه خو چې الله ناکامي نو ناکامي کې بخه کفار منصوبي جوړه د مسلمانانو او د اسلام د ختمولو د پاره خو الله ناکامي کړي يعلم کوئی بشي ما په هغه څبانه تکسب کل نفس چې کوي هر یو نفس پوي بشي الله وي هر یو نفس په هغه عمل چې کم کوي دنیا کې چې کوم عمل کوي د دې په نتیجه باندې کوشي ور بشي خبر بشي يعلم کوئی بشي ما هغه څه تکسب چې کوي کل نفس هر یو نفس يعلم کويږي الله معنا ما صحیح نه کړه يعلم کويږي الله ما په هغه شی باندې تکسب کل نفس چې کوي هر یو نفس الله کويږي ضمیر پکې الله راځي دا ما تکسب فاعل نه دی ما د فاعل معنا وکړه يعلم کويږي الله ما په هغه زبانه تکسب کل نفس چې کوي هر یو نفس یعنی انسان چې څومره کارونه کوي الله په پوي دی
وسيعلم الكفار او زرده چې کوئی بشي کافران لمن عقب الدار چې چا د پاره ده انجام د کور رستنی پته بوله ولګيږي. ويقول الذين كفروا لست مرسلا پدې آیت کې صداقت د نبی عليه الصلاه والسلام ده. ويقول الذين اوای هغه کسان کفرو چې کفر کړي دي څوي لست مرسلا چې نه ته را لېګلې شوی نبی سلام لوي ته پیغمبر نه ښه. قل او اے پیغمبر کفا بالله پورا دے اللہ شہیدن گواہی کونکے بینی زما ترمنز و بینکم او استاسو ترمنز دا اللہ گواہی کافی دا اللہ وی کی تا پیغمبر. ومن او هغه څوک عنده چې دا غسر علم الكتاب علم د کتاب دے پورا دے اللہ گواہی کونکے ومن او هغه څوک چې غسر علم د کتاب دے دین مراد اهل کتاب دی چاغو سره علم د کتاب یعنی کم چې اهل کتابو کې حق پرست علما دي هغه هم گواہی ورکوي چې نبی عليه الصلاه والسلام د الله پیغمبر دی. او یا ومن عنده علم الكتاب نه مراد عام علما چې کوم علما سره د کتاب علم شته دي دوی د نبی رسول الله د پیغمبري گواہی ورکوي. او یا د دینه مراد جبريل عليه السلام د درې قولونه. او څلورم قولدار چې دا وو قسمیه دی ومن قسم دے پا اغزاد باندے عنده علم الكتاب چا غسر علم دا کتاب دے چا تا پیغمبری